سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. څه موده مخکې افغانستان کرکټ بورډ اداره د سلیکشن ډپارټمنټ دا فیصله کړې وه چې اصغر افغان باید له خپلې دندې استعفا ورکړي او د اصغر افغان پر ځای د کرکټ په درې واړو فارمټونو کې نور لوبغاړي د کپتان په حیث وټاکل شول. خو د ولس غبرګونونه یې منځته راوړل او د ولس غبرګونونو سره سره د افغانستان دوه پیاوړي کرکټران نبی عیسی خیل او راشد ارمان چې هیواد بهر د هندوستان په لوی لیگ IPL کې لوبیږي، هغوی په خپل ټویټر کې دا پریکړې وغندلې او دا یې نامناسبه پریکړه وګڼله. او همدارنګه افغانانو په ټویټر او په رسنیزو شبکو باندې مختلف پوسټونه وکړل او دغه پریکړه یې وغندله. نو د ولس زور هیڅوک نه لري، نو کرکټ بورډ اداره اړ سوله چې بیرته اصغر افغان خپلې دندې ته ادامه ورکړي.